السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. یو محترم ستنه کړی ده چې دا بعضې مشایخ مبارکان پیران مبارکان ملیدلي دي، همیشه یې دا پټو پر سر اچولی بې پټو نه ګرځي. محترمه حدیثو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم به سر پټ کړی و په پټو باندې. دا وایي د اخلاقو څخه انبیا علیهم السلام هم دی دا عمل. هغه خلک چې صاحب الحکمت وي، د حکمت خاوندان وي، الله جل جلاله نازولی، هغه بیا دا نبوي سنتیات ټول عملي کوي. او دغه رنګه وایي دا پټول د سر په پټو باندې دا شان د خائب د بیرودونکي دی چې څوک د الله څخه ډېر بیریږي. او دغه رنګه چې ناست سر یې پټ وي، دا هغه څه دي چې د انسان حضور په برابریږي. دغه تخلط صغرا وایي. نو اکثره مشایخ مبارکان د سپین ږیري چې ما لیدلي دي، هغو پټو ورباندې اچولی، که دوبي که ژمی دوی لمونځ په پټو کې کوي. پټو یا پټا یا دسمال. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې به لمونځ کاوه، پټو به ورباندې واچوه، دینه ګوته به په هغه پټو باندې پټه کړله، هلته خشوع حضور مو برابریږي. مواهب لدنیه صفحه نمبر 106. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.